السلام علیکم لیدونکو، هیله ده چې ټول به ښه روغ جوړ او تکړه تازه اوسئ. نن درسره د یو داسې موضوع په اړه باندې خبرې کوم چې هغه د هر یوټیوبر ارمان دی او هغه دی په یوټیوب د ترقۍ راز. په یوټیوب ولې خلک ترقي کوي او داسې ویډیوګانې چې هر وخت هغوی ته لیدونکي او هغوی ته پیسې او هغوی ته ټرافیک راوړي، د دې راز په څه کې دی؟ زه به خپلې تجربې نه ووایم. زه په اسلام آباد کې د یو ریل اسټیټ کمپنۍ سره وم او د هغې ریل اسټیټ کمپنۍ مالک قسم د ځمکو خرڅولو اخیستلو په کاروبار کې په لکونو روپۍ ګټلې، حتی په کروړونو. خو بیا هم د هغه یوټیوب ته دومره توجه وه چې ما ته به ته به حتما زما لپاره د ورځې 4 ویډیوګانې جوړې. د هغه دا پلان وي، به زما یو ملګري ګپ لګولو، ویل دا په دې خاطر باندې دا کار کوي چې د ریل اسټیټ بزنس خو پوره جواري ده، که سبا دا فلاپ شي نو دا یوټیوب کې دومره ویډیوګانې پرتي چې هماغه ویډیوګانې به خلک ګوري او دته به پیسې راځي. زما مقصد د دې نه دا و چې داسې ویډیوګانې چې هغه ټول عمر خلک وګوري. په یوټیوب د ترقۍ راز یوازې همدا یو دی، ایورګرین کانټینټ. ایورګرین کانټینټ څه ته وایي؟ ایورګرین کانټینټ هغه ویډیوګانې دي کومې چې ډیټ اف ایکسپایري نه لري. یو هارډ نیوز دی، مثلا دا اوس چې تازه باندې کوم نیوز د عمران خان نااهل شو، دا اوس تازه خبر دی، دا هماغه ورځ سبا بله ورځ تر یوې هفتې پورې خلک ګوري. میاشت بعد د دې خبر ویډیو د منځه ځي او دا ویډیو به څوک نه ګوري. نو په یوټیوب باندې هغه کانټینټ چلی کوم چې ایورګرین وي، یعنی هغه کانټینټ چې ډیټ اف ایکسپایري ونه لري. نو ایورګرین کانټینټ دي څه؟ داسې ویډیوګانې چې هغه سافټ موضوعګانو باندې جوړې شوي. مثلا ما دا پرون ویډیو جوړه کړې وه چې ایډسنس اکاونټ څنګه چینج کړو، اوس دا ایورګرین کانټینټ دی، دا به تر عمرونو پورې چې چا ایډسنس اکاونټ چینج کول پکار نو دا به ګوري. یا مثلا یوټیوب چینل څنګه جوړ کړو، دا اوس ایورګرین کانټینټ دی. هر وخت یوټیوب چینل جوړول هم دغه یوه طریقه ده، هر وخت خلک هم دا خبر سرچ کوي. هر وخت هر زمانه کې څوک هیڅ کې زه باید یوټیوب جوړ کړم نو سرچ کوي چې زه یوټیوب چینل څنګه جوړ کړم، نو خلک یې کتلی شي. نو دا ایورګرین کانټینټ دی. همدارنګه ویلاګز نن سبا داسې کانټینټ دی چې هغه په مودو باندې خلک ګوري، یوازې په هماغه ورځ باندې نه ګوري. که تاسې د ایونټس په اړه نه بلکې د هسټوریکل ځایونو په اړه باندې، د خلکو په اړه باندې، د ټریډیشنز په اړه باندې، د فرهنګونو په اړه باندې ویلاګز جوړوئ نو هغه هم ایورګرین کانټینټ دی او کله هم هغه نه ایکسپایر کېږي. یا مثلا زه د پریمیر ویډیوګانې جوړوم، یو ویډیو څنګه کټ کو، یو ویډیو څنګه کلر کو، یو ویډیو څنګه په کم سایز کې ایکسپورټ کوي، ویډیو ته څنګه ښه رنګ ورکړو، دغه څیزونه ایورګرین کانټینټ دی. دې ته د هر وخت د خلکو ضرورت وي او هر وخت چې خلک په دې پسې ګرځي او په هره زمانه کې خلک نوي پیدا کېږي چې دغه څیزونه یادوي. دا نه چې د یو نسل ویډیو پریمیر یاد کو بس دا ختم شو، خبره ختمه، د 2 کاله پورې د دې باب او نور نشته. دا خو چې عمرونه څومره تېرېږي، نوي خلک دې فیلډ ته راځي، د هغې ضرورت پېښېږي چې دا ویډیوګانې وګوري او هغوی دا څیز سرچ کوي او ستا ویډیو هغه ته ورځي. نو ایورګرین کانټینټ په یوټیوب باندې د ترقۍ بهترینه لاره ده. دا یو داسې څیز دی چې تاسو کله برن آوټ شئ او په یوټیوب باندې کار نه کوئ نو بیا هم ستاسو یوټیوب په خپله باندې د کال 4000 غنټې هم برابر، 1000 سبسکرایبر هم برابر، او تاسو ته ریونیو هم راځي. یعنې تاسو چې یوازې ټرافیک جنریټ کړئ، ستاسو ټرافیک چې زیات شي، ستاسو ویو زیات شي، د هغې نه وروسته بیا دومره هارډ ورک ته اړتیا نشته، بیا سمارټ ورک ته اړتیا چې څنګه خپل ویورز د ځان سره وساتي. نو د ایورګرین کانټینټ دپاره تاسې هم پلان ولیکئ. مهمه خبره ده چې موږ په داسې یو څیز باندې کار وکړو چې د هغې نه زموږ ټولنې ته هم ګټه ورسېږي او موږ ته هم ګټه راورسېږي. زه دا منم چې زما په شان به ډېر خلک داسې وي چې په دې نیت باندې به شروع کړي چې خپل خلک سرف کړي. ما خپل ملګرو سره مشوره کړې وه کله زه په افغانستان کې وم، د افغانستان ملي تلویزیون کې، ما ویل زه به په پېښور کې د خپل افغان مهاجرو دپاره کوم باندې چې اوس جبري په اردو کې سبقونه ویل کېږي، داسې یو سکول، داسې یو انسټیټیوټ جوړم چې هلته مثلا د دې بچو ته پښتو ښودلی شي. بیا که په سکول په اردو کې هم وایي نو زموږ به پښتانه کړي، بیا دومره فرق نه کوي. خو افغانستان وران شو، زه بې وظیفې شوم، سکول پاتې شو، هر څه پاتې شو. نو بیا ما وګڼل چې زما سره د کیمرې وړتیا شته، کیمرې ته د خبرو کولو وړتیا راکې شته، د خلکو مخکې د خبرو وړتیا راکې شته، د ویډیو جوړولو وړتیا راکې شته. زه یو تمام عیار ژورنالیست یم او ما چې دا مثلا ژورنالیزم کې 4 کال لیسانس وکړو، نو دې باندې ما ته دومره ګټه رسېدلې چې ما ته د ټولنې د خدمت کولو لارې چارې معلوم یو زه وکولی شم په هره ممکنه لاره د خپلې ټولنې خدمت وکړم. نو یوټیوب یو ټول نه یو اسان لاره ده. یو آیفون لرم زوړ شانتې، یو مایک مې اخیستی، یو ټرایپاډ، او په خپله کوټه کې ویډیوګانې جوړوم او د خلکو خدمت کوم. نو مهمه دا نه ده چې موږ سره څومره څه دي او څومره څه کولی شو، مهمه دا ده چې موږ څه کوو که نه. نو دا زما خپله لاره د خلکو ته د خدمت کولو، خو زما مقصد پکې دا و چې خدمت
کولو تر څنګ باید موږ داسې خدمت وکړو چې خلکو ته موږ ته واپس ګټه هم ورسېږي. یعنې د دې دغه کار چې زه کوم د دې نه زما پښتني ټولنې ته ګټه هم رسېږي او ښایي زما چینل منیټایز شي. منیټایز شوی دی، ایډسنس پن کوډ مې هم ولوز راشي، هر مقدار کم وي که زیات وي یو څه پیسې به ما ته د دې نه راځي چې مثلا وکولی شم د خپلې لارې ته دوام ورکړم. نو په دغې خاطر مې چې اورګرین کانټنټ جوړوي، داسې کانټنټ چې موږ تاسو ته تل ګټه ورسېږي. نو دا مو زموږ د نن ورځې ویډیو، لا به سره یو ځای اوسو، یو ځای به ترقۍ په لاره باندې ځو او د خپلې ټولنې خدمت به کوو، خپل د پښتنو د اصلاح لپاره به نه ستړي کېدونکي کوششونه کوو او انشاءالله یو ځای به سره مخکې ځو. نو تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د خدای